د هیواد د 40 ولایتونو د حقوقو آمرینو ته د اداري او مسلکي وړتیا لوړولو په موخه سیمینار جوړ شو. د روان 1415 هجري قمري کال د سفر المظفر میاشتې په 15مه نیټه کابل کې د حقوقو عمومي ریاست لخوا د دغه ریاست په تالار کې د هیواد د 40 ولایتونو د حقوقو آمرینو ته د اداري او مسلکي وړتیا لوړولو په موخه 2 ورځنی علمي او عملی سیمینار جوړ شو. د سیمینار په پیل کې ګډونوالو ځانونه معرفي کړل. ورپسې د حقوقو عمومي رئیس محترم مفتی ابراهیم جان ابوالحفاظ صاحب د سترې محکمې په تشکیل کې د حقوقو ادارې د مسلکي او اداري چارو پر ارزښت د حقوقو ریاست د کارکوونکو ترمنځ د همغږۍ او یووالي رامنځته کولو، په خپلو منځو کې د کاري تجربو شریکولو، په حقوقي دعوې یا شخړو کې د مصالحې او د مصالحې له لارې د حقوقي قضیو د حل او فصل پر ارزښت او د محاکمو د فیصلو د تطبیق او تنفیذ په ارزښت تفصیلي خبرې وکړې او زیاته یې کړه. د حقوقو په کارونو کې یو مهم کار او ډیر نهایی د ثواب کار صلح بین الخصمین ده. د خصمینو په مابین کې صلح خو ستاسې وظیفه ده که نه؟ اوس دغه صلح کول دا یو معمولي خبر نه ده په شرعي لحاظ باندې. د یوې خوا چې 2 مسلمانان خوشحاله شي په دنیوي لحاظ باندې به هغه له مشکله خلاص شي، په تا به هم خوشحاله وي. په اخروي لحاظ باندې صلح کول د الله جل شانه د امر تطبیق ده. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. نو که دغه صلح د خلکو په مین کې زه ورته په عدل او انصاف باندې وکړو، الله به څونه راضي شي او زما او ستا ملت دغه مظلوم ملت به څونه خوشحاله وي. او دا د خلکو مسؤلیت. الله پیغمبر وایي د 2 خلکو په مابین کې صلح کول دا تر نفلي عباداتو بهتره ده. دغه راز د سیمینار په یوه برخه کې د کابل ولایت د حقوقو رئیس محترم مولوي عبدالمتین عمري، د کابل ولایت د حقوقو ریاست د 2یم زون د حقوقو امیر محترم عنایت الله اشرفي او د کابل ولایت د حقوقو ریاست د محاکمو د قطعي یا نهایي حکمونو د تطبیق او تنفیذ امیر ښاغلي مولوي محمد نادر سعادت د یاد سیمینار ګډونوالو ته عملی زده کړې ورکړې. د سیمینار ګډونوالو ته د سترې محکمې اداري معاون محترم شیخ عبدالمالک حقانی په خپل اختتامیه وینا کې د حقوقو عمومي ریاست لخوا د یاد ریاست اړوند ولایتي مسؤلینو او اداري کارکوونکو ته د دغه ډول سیمینار جوړول وستایل او زیاته یې کړه. سړی چې الهي امانت ادا کوي، سړی چې یو مسؤل کس جوړیږي او ودته یو رعیت سپارل کیږي، ودته یو ولس سپارل کیږي او د ولس مشکلات د حلولو دپاره د یو منبع او یو مرجع جوړیږي، دی به اصلاحات په ځان کې راولي، باطن هم د الهي اصول سره برابر جوړوي، ظاهر به هم د الهي اصول سره برابر جوړوي. که د چا باطن برابر شو ظاهر به لازمان برابریږي، که چا کوشش وکړي ظاهر یې برابر کوي د دې سړي باطن به لازمان جوړیږي. د اصولو، مقرراتو او مشرتابه د هدایات او اوامرو په رڼا کې په پوره امانتدارۍ د هیوادوالو مشکلاتو او موضوعاتو ته رسیدنه وکړئ. د چارو سرته رسول لکه یوه فریضه ده، ځکه در سپارل شوې دندې د خدای جل جلاله له لوري تاسو ته یو مسؤلیت، نبوي تعهد او اسلامي نظام او خلکو سره ژمنه ده. که څوک د دغه فریضې سرته رسولو کې د شریعت اصولو، لوایحو او مقرراتو ته توجه ونه کړي او د شخصي، قومي او سمتي اړیکو په نظر کې نیولو سره کار وکړي، پایله یې د اسلامي امارت د نظام ناکامي او د خلکو تباهي ده. د سیمینار په پای کې له ګډونوالو څخه غوښتنه وشوه چې د سیمینار اړوند موضوعات د خپلو ادارو اړوند مامورینو ته هم ورسوي.